ځواني مزکه ده د لازو د لاندې راسې ده او ستا خبرې دي که مولا دې تبه او برباد کړي. دا ماماجي مې بیا چا پسې خوله پرانستې ده خیر خو دی که نه ته وګورې هغه بازي راته رینګ کړی نو باز راته په تلیفون وایي چې چکونه مه لګوه او چکونه به نه لګې نو دا ولې زه ورته دغه ښکاره شوم څه ماما خفه نه شي ته به ورته سړیخور ښکاره شوې همیشه د سړیخور بچیا اوس چې هم په دې ساعت کې ما د خپلې 100,000 روپۍ راوړه وربشم ماماجي خو هغه خو ما ته هم ټلیفون کړی و چې چکونه به نه لګې خو بیا راته چې ووي باز محمد مازغه خراب شوي نه نو زما د دې پیسو به اوس څه کېږي یاره ماماجي عجیبه سړی ستا پیسې د هغه د صحت نه ښې دي زه خو وایم ور ویې بخه هسې وروبخه پردیو خان خیزاتې ویم دا خو ژوندی دی که نه چې مړم سي که نه نو هله به یې رانه لاندې ګوز ته کوزوي چې بعد یې ما ته خپل 100,000 روپۍ نه یې پرېښي ماما اوس مې ومنله چې ته د مچ نه م کوچ وباسې دته ګوره زه د بوسو نه جوس هم وباسم خو چې ګونټه مې پې سوځه شي ته خو لا د مچ نه کوچ یادې ماما غم مه کوه دا پیسې به ته یې له زره وباسم خو دا راته وایي چې مامي مې څه شوه هغه شمزي دي که مبارکۍ ده تلې دمه ده وزه کېږه خبره خو درته اوسیا تا سره مې یوه ډېره ضروري خبره وه ماماجي خورهیې ده چې خبره کوه چې دلې تس نس کوم تا خدای بې وخته ځواني مزکه تس نسکۍ راله څه ده خبره راله جوړه که نو بیا اډر کوه ماماجي ګوره خدایه تا ته خو پته ده که نه چې زما اولاد نسته نو چې اولاد مې نسته نو دا خو د خدای کار دی نو څه پکې څه ویلی سمه ګوره خدایه زه تا د خپل اولاد نه کم نه ګرم او پودینه د خپلې ښځې نه کمه نه ګرم که څنګه برسندې نه دي ستا پودینې ولې جارومړیه زه پردی یم ها چې ته ما د خپلې ښځې نه کمه نه ګڼې ها په خدای پودینې چې د لرې ځای نه راته پردی زنانه ښکاره سوې نو ما وی که پردی زنانه نو چې وویځي او پته ورته ولګي چې دا ناموس خان د خپلې پودینې سره څومره مینه کوي او څومره قرباني ورکوي او که نه مامي ماما مې وی چېرته پردی زنانه ني مینه راباندې نه شي او که نه څه د ماما بارام شهزاده دی او څه ته د کنومې ګلي ها خدایه ته دا پاس دې خبرې دلته خوند به نه کړو نه ماماجي دویم دا باقي خبرو موجودې ته یو که چېرته الله تعالی پکې هلته برکت واچوي صحیح ده پودینې په دې سر مې داسې ښه درد دی نو زه یم که یو پیاده چای دې راته پخه کړه السلام علیکم وعلیکم سلام دی ته ګوره دی لو بچوله غوپې ورکوي نو ما دا خبره کوده ته کښېنه خدایه کوده تا ته خو پته ده که نه چې مال حال مې شکر دی ستا جیداد مې ستا خو د اولاد نه خدای محرومه ساتلی یاره ماماجي ته خو خټ دروغجن وختې ولې تا راته ونه ویو چې زه تا د خپل الواد نه کم نه ګڼم او اوس وې چې خدای پاک د الواد نه محروم ساتلی ښه نو لکه تا زما جیداد ته ښځه کړې ده ته څه وایې چې د ټول مال حال به زه وارث جوړ سم وایم افسوس چې ستا مور او پلار ژوندي وې که نه نو ته ما اوس په دې ساعت د دې ځای نه شغه دی د نستونزې چمچمازه ماماجي که زما مور او پلار نشته خدای خو مې شته که نه زه به هم اوس لاړ شم ماماجي نو ودې ما درکې پزې اچولې خو چې ځې نو وځه که نه ته پکې لا تپوس کې د مشرانو نو په هر حال کې تپوس کې سبا به خلک وایي چې تون نالچ یو په داسې خورۍ شه چې د ګل په شان غیرتي مامې پرېښو
اوخ کې په دې خبره دې بیا نظم کړم که ته هر څنګه خدایه خو لکه زما غیرتي په دې مې خوښي ته زما خبره ښه په غوض واوره ته کښېنه ګوره تا ته خو ښه پته ده که نه چې زما اولاد نسته بس ما دا فیصله وکړه چې زه به بل واده کوم ماماجي داسې وی نو پوزه خبره خو مې واوره که د مرګ نه مخکې مري ګوره چې د خیره سره زه کله واده وکړم که نه نو سمدستي ورپسې تا هم واده کوم بس ماما تا خو یې ډېره د کار خبره وکړه وکړه که نه واده کله به یې کومې ایله پې څوک کوي خو د پودینې بلا را سره غم دی چې هغه به یې څنګه ومني اورې شه د هغې نه خو ته یېرېږې یادېږم نه مزه شرمېږم ښځه به سئ او د هغې به بدماسي سئ ګوره ته زما دا خبره واوره خبره داسې ده که نه چې ته به د مامي ته ورسي او ښه په طریقه به یې پویه کړي ورته به وې چې د ماماجي به مې تا سره همغه زړه مینئ یاره ماماجي ویم چې دا خورایي د جمدي وي که نه نو هر وخت په توت ته خېږي څه مطلب مطلب دا یعنی په پالنګ به خېږي په پالنګ اوې دا خو مې لا مامي ده که نه چې د دې هغه مور به م مني ته دوا کوه دا دې ورلم ښه اله صبر لوی سړی سي یا الله یا پروردګاره چې د خوشحالۍ زیری راوړي نو څومره ښه خبره وایي زما په خیال چې د ماماجي دپاره د مخکې نه تیارې شروع کړې دي یاره مامي جي اسې یو خبره مې کوله وایه خبره کوه یاره چې دا ماما مې نه دي خدای خبر چې ده کې به دا حقل کله راځي ما خو ډېر پوه که غواړو پوهېږي نه خبره کوه خبره څه ده یاره مامي جي ته ګوره ورته اوس وایي چې بل واده کوم څه تا څه ووي ولې د پودینې د مرګه ما اورېدلي دي چې بل واده زړه خو مې وایي چې په دې خبره تا هم سر مات کړم خو په دې مې خوښي چې د هغه خبره ماله راوړي مامي ما ورته ووایي چې د ګل په شان مامي مې ده او ته به په دې باندې اوس بل راولې ته خبرې چې په جواب کې ما ته څه ووایي څه وي وی داسې مامي بدله د خټو نه جوړه کړه او دیم راته وی دې مامي ته دې په غور وګوره وی داسې ښکاري هغه لکۍ یې نه هغه څه شی دی خدایه میخه یادې ته خو شهزادګۍ یادې لکه وړه غوندې داسې به خدایه هغه ته به چیرې یادې نه مړې ته د حسن بازار ته لاړې هغه څه دی هغه اونو کې م ګرځي ازار چې ګړي را ګړي بیزو یادې همدغه څه بیزو دا لا کوردېشه ده په اوجره کې ناست دی او د زیري په انتظار دی ما ته وي دا مامي صداقه چې دویم واده ته غاړه کېږي ورشه او ورته ووایه چې مامي سلاکه او لاس نیولې کور ته راوله ګورې چې بل خوا ته نه لاړ نه شي په داسې موقع هغه اخیستل جومات کې شپه کوي ویم دا دې ورځم راولمې خو مامي چې کله راولم او بېعزته کېږې که نه ما د هغه نه لږ زیات بېعزته کړه ځکه چې په ما باندې شک را نه شي ته بېغمه شه زه به تا داسې بېعزته کړم که نه چې ټول عمر به یاد ساتې ورشه او رایې وله ورلم دا دی بیزو په پردو کورونو کې څه د وضو شورونه دي خدا
ماما جي ته به د خدای یو کار پسې لېږي او هغه کار به نه کېږي ورغلم خو چې مامي ته مې وکتل نو یو لوی لرګی ورسره په لاس کې و ښه نو بیا نو بیا زما په خیال کې هغه لرګی راغی او د لرګي نه پس مې په خیال کې خپله ملا را یاده شوه یاره ویم چې اوس در باندې دا مخ ګزم کم که نه دا بې پزوله خبرې دې شروع کړي د کار خبره وکړمه ده د کار خبره دا د ماماجي چې مامي له ورغلم ما ورته سوال وکړو ما ورته ماماجي چې سم کوي زمونږ د فایدې دپاره یې کوي مامي پرېږده چې بل واده وکړي که خدای وله چېرته الواد ورکړو نو بیا هغې مور دې څه وویل همدغې وی زما د طرفه ورته اجازت دی خو مامي مې دا هم ووی چې دا خبره ما ته په خپله ولې نه کوله یاره خدایه ویم چې دا غاړې دې ما سمه ښکل دې کوم ویم مور دې زوی راوړي هم ستا په شان خدایې دې راوړي ما ته پته وه چې ته به زی دې راوړي اوس داسې کوو خدایه چې ځم او دا زما نیم پوزه کوم په خپلې خولې ورته ویم چې زه بل واده کوم راځه ما پسې تاوسیا پودینه مې په ژوند کې په لومړي ځل خوښه سوه ماماجي اوس به ته هم خوښ شي راځه راځه ماماجي پودینې که ما ته پته وي چې ته به په دې خبره کې انکار نه کې نو په خدای چې دا خبره ما تا ته 2 کاله مخکې کړې وې کومه خبره کومه خبره تاسو ویم ماما شرمیږي مامي مې ته ورته خپله ووایه دې کې د شرم څه خبره ده ماله شرمیږي خو به هغه څه دی چې په لومړي ځل یې واده زما خو به د خیره سره په 2یم ځل واده زه خو یم پودینې داسې کار وکړه چې په دې کلي کې راته یوه ښایسته شانتې ښځه وګوره چې د خیره سره ورسره کوېزدن وکړم که نه چې په دې ټول کلي باندې اوس بل اوس زه په تا بلومه لنګوره بوډا چینچي تا دې خپل شکل ته کتلي دي دا ولې دا خو بدل دی څه ویم ما ته په خپله خو ویلي چې یو 3 ودونه دي دا خبره مې په کلو غوږونه واوره تر څو پورې چې زه په دې کور کې ژوندی نه بل واده به رانه په ویښه نه په خوب کې نه په کفن کې وویني دې خواته نو بیا زمان دا یوه خبره د دوپټې د پیس کې پورې وتړه پودینې بیګم چې دا واده به زه په ویښه هم کوم په خوب کې به هم کوم او په بل څه کپن په کفن کې به هم کوم عفه شه بخښنه که تا ما نه 2یم واده وکړو نو زه به د شمکیا لور نه یم او که ما هم دا 2یم واده ونه کړو نو زه به د غمپشا زوی نه یم ته به څنګه کې واده کوم به څنګه به کې کوم به وایي ویم که د شیر لور دی که نه زه ته 2یم ګزار خو راکړه وایي انا وای ما وی که د پښتون لور دی که نه 3یم راکړه 3یم چې چل درته وښیم مړه ما ته خو ستا مازغه خراب ښکاري ها انا وای خدای دا اوسیا دا لږې خو لږ راکړه څه پې کوې بدل پیلم بدل پیل ها وا ته واله راکړه ورځه ورپسې او که وای وای دې بیخ بنیاد وباسه ما وی ته به خبره جوړه کړې تا خو زه ناجوړه کړم
ماما جی خبردار د نن نه پس به راته نه خدایې وې او نه درته ماما ویم ماما جی دومره جذباتي کېږه ما هر څه دې الټه پلټه وي غلی ودرېږه ما ته به د خبرو چل نه ښې کلم چې ته ما څه کار پسې دې ګدې نو کار دې راته کتلی ماما جی زما قصور په دې کې څه دی خو چې تا ما ته څه ویلي وو هغه مې مامي ته ووې ما ورته وی چې ماما مې واده کوي هغې راته په جواب کې ووې یو نه څلور خو دې وکړي نو هغه مور خو دې زه ستا وړاندې بې عزته کړم څنګه څلور وکړم ماما جی اوس درته عزت د کم ځای نه راوړم دا هر څه ستا په قسمت کې لیکلي دي څه زما په قسمت کې لیکلي بېعزتي تا اوس دا ستړی غیرت مې مه راویښوه که نه اوس باندې دا مه کوه چې مامي ته مې د 1 2 3 ویلي او مور کره مې درته پخه لیږلي بیا ورته جاغه غلی کېنه اوس پې ووري ځان له څه له کار ګوري زمره د هغې نه څوک یېږي خو زه به دا دویم واده ضرور کوم بس